د کندز ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست له لوري د بې سرپرسته ماشومانو د ساتنې او روزنې په موخه یو معیاري روزنتون جوړ شو چې شاوخوا 600 یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د ساتنې او پالنې وړتیا لري. د دغه ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست چارواکي وایي په دې روزنتون کې بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې او زده کړو لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي دي. دا د مشرانو د امارت اسلامي د مشرانو یو شفقت او یو مهرباني ده چې په 4 ولایتونو کې دغسې روزنتونونه فعال کړي دي او چې په دې کې یتیمان دي او د دې روزنه دلته کېږي، هم پکې عصري علوم دي او هم پکې دیني علوم دي. نو له دې روزنتون نه چې یو ماشوم فارغېږي هغه به تقریبا د 14 سند هم ترلاسه کوي د دارالعلوم، یعنې د سړي به د هلک په هم دین زده کړی هم به عصري علوم زده کړي. په همدې حال د کندز ولایت د مقام د دفتر رئیس د بې سرپرسته ماشومانو ساتنه او پالنه د ټولو هیوادوالو ګډ مسؤلیت یادوي او له پانګوالو د یتیم او بې وزله ماشومانو د لا ملاتړ غوښتنه کوي. هغه خلک چې الله تعالی وس او توان ورکړی وي دا غږ موږ په خپلو تجارانو هم کوو چې هغوی باید دې برخې ته ځانګړې توجه وکړي، د دغو بېوزلو خلکو او په ځانګړې توګه دغه ماشومان چې نن د دوی د تعلیم وخت ده، نن باید دوی د تعلیم او تربیه ورکول شي تر څو په راتلونکو کې دوی خپل سرنوشت ځان ته وټاکي. دوی باید د علم په ارزښت باندې پوه شي. دا که چیرې خپل دغه حالت دغه د ماشومتوب او کوچنیوالي حالت په خیر غوښتلو او یا لارو کوڅو کې تیر کړي د دوی د تعلیم وخت به ترې ضایع شي. په ورته مهال په روزنتون کې میشت ماشومان د اسلامي امارت د دې نیک ګام قدرداني کوي او له مرستندویو بنسټونو د روزنتونونو د لا پیاوړتیا هیله کوي. نیسته سرپرست ما کسی نیسته، ما را آورده در این پرورشگاه شامل کرده. ما میخواهیم یک درس بخوانیم، در آینده یا دکتر شویم یا انجینر شویم. موږ دلته ډېر خوشحاله استو، درس وایو، هر چای موږ ته رسیږي او اول نه په کوڅه کې ګرځېدلو اوس له دا ځای ښه ده، موږ ته درس وایو، تعلیم کوو، استادان موږ سره ډېر هغه کوي، اوبه هر شی ډوډۍ خوراک خرچ مصرف ټول هم دوی کوي. د روزنتون په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې په وړه کچه ځینو نورو روزنتونونو د یتیم او بېوزله ماشومانو د پالنې او روزنې په برخه کې فعالیت ترسره کوه.